المعارج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان او یومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. څلوېښت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سوال کوونکی د عذاب پوښتنه وکړه. هغه عذاب چې هرو مرو واقع کیدونکی دی د کافرانو لپاره دی. هیڅوک د هغه مخه نیونکی نشته. د هغه خدای له لوري دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرشتي او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده. فاصبر صبرا جميلا. ای پیغمبر صبر وکړه غوره صبر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. دوی هغه ورځ لري انګیري او موږ نږدې وینو. هغه عذاب په هغه ورځ وي چې کومه ورځ چې اسمان د ویلې شو مثل غونډې شي او غرونه د رنګینو نه دافي شو ورو غونډې شي او هیڅ یو صمیمي دوست د خپل صمیمي دوست د حال پوښتنه ونه کړي. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه خپل میرمن خپل ورور خپل ډیره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه او د ځمکې د مخ ټول خلک په فدیه یعنې جریمه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي هېڅکله نه. هغه خو به د لمبه شوي اور شغلې وي چې غوښه او پوستکی به سوځوي. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. په چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شای ګرځولی او مال جمع کړی او بندل یې زیرمه کړي وي. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. انسان کم حوصله پیدا کړای شوی ده. کله چې پر کړهو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه ښېګڼه ور په برخه کیږي نو په بخیلۍ لاس پورې کوي. خو هغه کسان له دې نیمګړتیا نه ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي تل د خپل مانځه پابند دي چې د هغو په مالونو کې د سائل او محروم یو ټاکلی حق دی. هغه کسان چې د جزا ورځ برحقه مني هغه کسان چې د خپل پروردګار له عذاب نه ویریږي ځکه چې د هغو د پروردګار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترېنه بېغمه وي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
هغه کسان چې د خپل شرمځایونو ساتنه کوي پرته له هغو میرمنو یا له خپل وینځو سره چې دوی د هغوی مالکان دي چې له هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ور باندې نشته البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي هغوی له حده تیرې کوونکي دي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون هغه کسان چې د خپل امانتونو حفاظت او د خپل ژمنې لحاظ ساتي هغه کسان چې په خپل شاهدیو کې پر رښتینولۍ باندې ټینګ درېږي او هغه کسان چې د خپل مانځه ساتنه کوي دا کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسېږي فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ای پیغمبر خبره ده چې دغه منکران لکي او کینو لوري ډله ستا خواته د ملنډو وهلو لپاره په منډه راځغلي أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ایا له دوی نه هر یو د اتمه لري چې هغه به په نعمت مال جنت ته نه ویستل شي هیڅ کله نه موږ چې له کوم شي نه دوی پیدا کړي دي دوی په خپله پر هغه پوهېږي فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نه زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په څښتن موږ په دې باندې قادر یو چې د دوی په ځای له دوی نه ډېر غوره خلک راوړو او هیڅوک له موږ څخه وړاندیتوب نشي کولی فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نو دې کبله دوی په خپل باطلو خبرو او په خپل لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغې ورځې ته ورسیږي چې له دوی سره د هغې وعده کېږي کله چې دوی له خپلو قبرونو څخه راووځي داسې به ځغلي لکه چې د خپلو بوتانو د درشلو خواته ورمنډې وهي د دوی سترګې به ټیټې شوي وي ذلت به ورباندې خورېږي هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کېږي